بسم الله الرحمن الرحیم. د رنګ فنکشن په واسطه چې دی په نتایجو کې د زده کوونکو درجه بندي چې ناکام، مشروط او محروم کې درجه بندي نشي، نو دا څنګه کولی شو؟ رنګ په واسطه چې دی یوازې مطلب موږ اعداد چې دی درجه بندي کوو، خو راځو اوس خبره پکې دا ده چې ناکام، مشروط او محروم به څنګه ترې وباسو. دې لپاره به زه راشم دلته نتایجو فایل ده، نتایجو فایل چې دی هغې ته به راشو، اکسل فایل ته. دلته ما سره نتایجو فایل دی، دې کې زه غواړم چې یوازې د چهارنیمه لپاره درجه بندي وکړم. نو لومړی راځو دا به زه سلیکټ کړم. دې نه بعد چې دی دلته به کنټرول شفټ ال به ووهو، دې باندې به فلټر ولګوو. کنټرول شفټ ال د فلټر شارټکټ دی او دغه علامه باندې به کلیک وکړو. دې نه به راشو دا سلیکشن چې دی ټول به سلیکټ آل به ختم کړو، را به شو صرف څلورم میاشتنې به ټیک مارک او دا به اوکې کړو. نو موږ سره چې دی صرف څه راغی؟ څلور میاشتنې، دا د تقریبا د 10 نفرو لپاره دا ریکارډ ما راخیستی. زه غواړم چې دوی درجه بندي وکړم. نو درجه بندي کې لومړی څه کار کوو؟ دلته راځو یو کالم اضافه کوو. دلته به رایټ کلیک وکړو او دلته به انزرټ ته راشو. انزرټ کې به څه وکړو؟ انزرټ دلته به راشو هوم ته، او انزرټ ته به راشو. انزرټ کې چې دی انزرټ کالم به کلیک کړو. دلته به موږ سره یو کالم اضافه شي. اوس دې کالم کې زه غواړم چې ایوریج راواخلم. لومړی چې دی د دوی ایوریج یا د نمرو فیصدي چې د هغه رااخلم. نو هغه چې راخلو لومړی داسې کار کوو، مطلب که چېرته ناکام و د هغه درجه بندي به نه کېږي، محروم و مشروط و هغه درجه بندي به نه کېږي. نو دلته یو نمرو اوسط شته، خو دا چې دی مطلب که نمرې کمې وي که زیاتې وي که مشروط هم وي، دلته دا اوسط راځي. خو زه یم که چېرې مشروط وي ناکام وي د هغه اوسط دې نه وباسي. نو دې لپاره به داسې کار وکړو چې دلته به ولیکو مساوي اف فنکشن نه چې دی استفاده کوو. اف که چیرې بیا چې دی راځو کاونټ اف فنکشن راخلو. کاونټ اف کاونټ اف دې کې بیا مونږه سلیکټ کوو دغه ساحه، دا مضامین. مثال ورته وایو که چیرې دغه ساحه کې دا کومه ساحه چې ما سلیکټ کړه، P12 نه واخله تر AG12 پورې، دې ساحه کې که چیرته کامه، زه ورته یم که چیرې مطلب ډبل کوټ او لیس دین 16 د 14 نه که چیرته کم نمرې موجودې وي، په دې کې مطلب موږ چې دی په چهارنیمه کې چې دی په 14 نه چې کمې وي هغه ناکام دی. نو که چیرته 14 نه نمره کمه وه، نو کامه دې پسې به قوس بند کړو، قوس به پسې بند کړو او کامه دلته به ورته ولیکو، مطلب ما ته فرضاً اف راکړه، اف فالس. بیا به چې دی کامه ورکړو، یو بل شرط هم لګو ورته دی فالس پارټ کې چې دی اف که چیرې بیا همغه کاونټ اف کاونټ اف کې بیا ورته ویو که چیرې د P12 نه واخله تر AG12 پورې، AG12 پورې چې دی دا ساحه سلیکټ کړه، مطلب همدغه ساحه چې کومه اوس سلیکټ شوه. دې ساحه کې که چیرې بیا مطلب یو کس چې دی نه دی راغلی، نتایجو کې خانه قید ده، نو مثال دلته بکس لش مونږ ورکوو ورته. که چیرې بکس لش په واسطه دا قید شو، نو بیا څه وکړه، دې پسې چې دی قوس بند کړه. قوس نه بعد چې دی که چیرې دغه مطلب یو دانه موجود و د 0 نه زیات شو، نو بیا هم ماته ولیکه اف. بیا هم چې دی کامه څه وکړه، کامه به ورکړو، د دې که ټرو شو نو دې کې ولیکه چې اف، او ادروایز بیا کامه فالس پارټ ته راځو، بیا ورته لیکو اف که چیرې کاونټ اف کا کاونټ اف کې بیا ورته یو د A12 د P12 نه واخله، P12 نه واخله تر AG12 پورې دا ساحه راته سلیکټ کا. په دې کې که چیرته مثال سپیس چې دی مساوي شو د 18، مثال ټولې خانې چې دی څنګه شوې تشې پاتې شوې،
نو بیا هم چې دی څه وکړه دا مساوي شو د 18 سره. مثال 18 خانې دي ټولې خالي پاتې شوې. نو بیا هم کامه څه وکړه کامه بیا ماته چې دی اف ولیکه. نو بیا چې دی شرط مطلب که دغه مساوي شو نو دا ولیکه. بیا ورته وایو اخرني کې په دې په فالس پارټ کې بیا ورته وایو که چیرې دا یو هم داسې نه شو نو بیا ماته ایوریج راکړه. څه راکړه؟ ایوریج. بیا راته څه وکړه ایوریج راکړه. د دې ایوریج کې ورته څه وایو ماته سلیکټ کړه همدغه ټول چې کوم دغه ساحه ده دغه د دې ټول ماته څه راکړه ایوریج راکړه. او دا به دې ځای نه څنګه کړو انټر کړو. کله چې انټر کړو نو موږ ته یو میسج راکوي دا د قوسونو باره کې چې قوسونه اضافه کړي. دا به یس کو بس خپل اټومیټک قوسونه اضافه کړي. ګوره دلته 9 ده موږ ته هم 9 راکړه. خو که چېرته مثال زه فرضاً دلته یو 14 نه کم کم 15 یې کوم نو که ګوره دا 15 مې که که دا انټر کړو انټر نه بعد به موږ سره خپل اټومیټک هلته اف ولیکي. بیا به موږ ته څه نه راکوي بیا به موږ ته چې دی هغه درجه بندي د کم چې اوسط دی نمرو اوسط ګوره ناکام یې ولیکه. نو زه به دا بېرته کنټرول زیډ کړم بېرته به بریلی ولیکي. اوس راځو د دې درجه بندي لپاره لومړی خو راځو دا به کنټرول سی سره کاپي کړو. کاپي نه بعد دا په دې ټولو سیلونو کې چې دی همدغه فارموله چې دی زه پیسټ کوم. همدا فارموله په ټولو سیلونو کې زه پیسټ کوم. کوم چې ناکام دی مشروط دی دغه هغې ته څه لیکي اف. نو بیا راځو دلته بله خبره اوس د درجه بندي شوه. درجه بندي لپاره به څه کار وکړو؟ درجه بندي لپاره به داسې کار وکړو چې د رنګ فنکشن نه مونږ استفاده کوو. د رنګ نه چې استفاده کوو نو دلته به ولیکو مساوي رنګ. رنګ فنکشن به راواخلو دغه دې نه بعد چې دی مونږ به سلیکټ کړو کم دغه سلیکټ کوي ورته. مثال مونږ سره چې کم دلته دغه دی هغه ای ال او 12 دی. ګوره د ای ال کالم دی او ای د 12 چې دی څه دی رو نمبر دی ای ال 12 دغه کالم چې دا کوم اوس دلته سلیکټ شو دغه ګوره لږ ښکاري دا سلیکټ شو. بیا به قوس شروع کړو چون مونږ چې دی ډېر دغه کوو نو لومړی به بیا به مونږ مثال ولیکو ای ال 12 دا به راواخلو کاما ورپسې چې دی مثال دا سیل بیا کاما دا سیل کاما دا بیا کاما دا سیل بیا کاما دا سیل دا ټول سیلونه چې دی همداسې راخلو. بیا کاما دا سیل او اخره کې کاما دا سیل نو او اخرنی چې دی بیا کاما او دا سیل. کله چې دا راواخلو نو دې نه بعد چې دی زه راځم دا هر یو چې دی دلته به F4 ورباندې پریس کړو د قوس په داخل کې چې دی مثال که دا مونږ کاپي کوو چې F4 پریس کړو چې دا لاک شي هر یو سره به F4 پریس کړو دا به داسې لاک شي. دې نه بعد به دې پسې قوس بند کړو. دې پسې به قوس چې دی بند کړو او دلته به ولیکو چې کامې نه بعد دلته چې دی ریفرنس چې دی دا به څنګه کړو دا به مونږه 0 کړو 0 صحیح شو. 0 نه بعد چې دی بیا به قوس پسې بند کړو دا به انټر کړو. نو دلته موږ سره چې دی اوس دغه نمبر چې دی څنګه شو لږ غلطي پکې شته. زه به دا وګورم رنګ
دغه ځای کې چې دی یو کامه پاتې شوې ده، کامه به ورکړو. نو کله چې مونږ دا انټر کړو نو مونږ سره چې دی فارموله څنګه شوه اپلای شوه. ګوره دلته 1 نمبر راغی. اوس داسې وایو که چېرته مثال تا سره دوه کسانو فیصدي یو شان وي، لکه دا هم 33.9 دی، دا هم 33.9 دی، نو دې لپاره به څنګه کوو؟ دا به بیا دې ته به 1 نمبر راځي که نه؟ نو دې لپاره بیا یو کار کوو. بل هغه کار څنګه دی؟ دې دپاره داسې کوو چې همدغې پسې نور کوډ اضافه کوو، لیکو چې پلس کاونټ اف کاونټ اف کې چې دی بیا موږ راخلو همدغه AL12 دې پسې به F4 چې دا لاک شي. بیا چې کوم دی ډبل کالن به ولګو، کالن نه بعد چې دی بیا AL12 دې پسې چې دی دغه نه وهو، کالن F4 نه وهو، نه یې لاکو، بیا کاما AL12 بیا لیکو، همدغه د سیل ادرس لیکو دغه AL12 سیل. بیا به دې پسې چې دی قوس بند کو او -1 به کو، -1 به ولیکو چې مطلب یو تنې کم راشي. بیا ورپسې یو بله خبره ده، مثال که چیرې دې کې ایرر راغی نو ورته یو ایرر که راغی بیا خالي پرېږده، دلته یو اف ایرر په نوم باندې یو فنکشن ده، دا بله اپلای کوو، اف ایرر دا مو اپلای کړه. که چیرې دا هغه شو، خو مثال که چیرې شرط صحیح شو دا دې موږ ته راکړي ویلیو که ټرو شوه، او که ایرر و بیا دې موږ ته دا خالي پرېږدي. دې پسې به موږ ورکو ورته کاما ډبل کوټ او دې پسې به قوس بند کو، دا به انټر کو. نو اوس دا 1 شو. زه همدغه کوډ چې کوم وکړه دا کاپي کوم، کنټرول C سره مې کاپي کړ، په دې لاندې ټولو سیلونو کې چې دی دا اپلای کوو. کوم څه چې ګوره اف راغلی هغلته به مونږ ته څه نه راکوي، نمره به نه راکوي. مثال دغه کس دی، زه دې کې 0 دی، فرضاً زه دلته 20 نمرې ورکړم. تاسو اوس وګورئ کله چې دا کامیاب شي دلته درجه بندي خپله راځي، او دلته که وګورو زموږ سره نمرې 33.9 دا هم دی ایوریج اوسط، او دا هم دی، نو دواړه چې دی نمره. که چیرې مثال فرضاً دلته خانه قید کې په بکس لش باندې، نو تا ته به اتوماټیک څه دا به د نمرې نه وباسي. ګوره اوس اول نمره دا شو، همداسې راځئ اول نمره، دا څلورم، همداسې 3 2، نو ټول چې دی تاسو ته نمرې ښیي. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې څه وکړو، موږ هغه نتایجو کې درجه بندي وکړو. نو دغه کوډ چې دی زه به تاسې ته دا کوډ لږ زوم کړم، دغه کوډ دی تاسې ښه وګورئ. نو تاسې په دې طریقې سره کولی شئ چې دغه کوډ مثال تاسې اجرا کړئ. دغه کوډ دی اف کاونټ اف نه شروع دی، داسې راځئ دی خوا تر دې ساحې پورې، دا چې دی دا د ایوریج لپاره شو. دویم نمبر خبره دا ده چې دغه درجه بندي ته راځو، دغه کوډ چې دی دا د درجه بندي شو. تاسې وګورئ اف ایرر فنکشن دی، رنګ دی، همداسې مخکې راځئ دی خوا ته، دغه ټول کوډ چې دی دا څه دپاره شو، دا د دې رنګ فنکشن دپاره شو. دې باندې پوه شئ انشاءالله. زه به یې بېرته زوم اوټ کړم. بله خبره دا اوس راځو همدغه کالم چې کوم مونږ اضافه اخیستی و دا هایډ کوو، دې ته اوس مونږ نور ضرورت نشته، هایډ کوو ډیلیټ نه هایډ، نو دا به مونږ سره هایډ کې پروت وي، دا کالم به هایډ کړو. نو مونږ چې کوم نمرې اخلو په اټومیټک درجه بندي سره به زمونږ دا نمرې دلته راځي او اټومیټک به درجه بندي کېږي.